بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو نن چې دی په ایکسل کې ډیجیټل کلاک جوړو، اکټیو کلاک، لکه تاسې چې اوس ګورئ سکندونه اتومات اوړي، همدارنګه دقیقې کله چې سکند مکمل شي پوره شي دقیقه اتومات اوړي، همدارنګه ساعت. نو دغه ډیجیټل اتومات کلاک به په څه طریقې سره جوړیږي؟ ګورئ دوستانو، دا اوس سکندونه واوښتل، همداسې منټ واوښته. نو د دې جوړولو طریقه به نن تاسو ته زه ښیم. راځو دا به زه کلوز کړم، او کلوز کولو نه وروسته به ایکسل پروګرام چې دی اوپن کړو. ایکسل مې چې اوپن کړ را به شو دې کې زه غواړم چې یو څو سیلونه داسې مرج کړم. دا مو سلیکټ کړم، مارجن سنټر دې کې اوس لیکو ناو ایکول ناو فنکشن، ټیب وهو، انټر. ناو فنکشن مو واخیسته، اوس به راشو دا به داسې سنټر کې واخلو، سایز به یې زیات کړو. سایز زیاتولو نه مخکې راځو دلته د نمبرینګ کې راځو دلته ټایم ته. ټایم کې به راشو د ټایم فارمټ ورته چینج کړو، زه غواړم چې دغه واخلم. اوکې، دا مو واخیسته، اوس یې سایز زیاتوو مکمل. را به شو بکګراوند کلر هم چینج وو، همدارنګه تاسې راځئ دلته چې دی هر یو کلر چې ورکوئ کولی شئ ورکوئ، که بولډ کوئ بولډ یې کړئ، دې ځای نه فنټ کلر چې دی چینجوئ ورته راشئ دې ځای نه ورته فنټ کلر چینج کړئ. مثال زه غواړم چې دا ورکړم، یا کوم چې ستاسو خوښ وي هغه باندې کلیک وکړئ به راشي. دا خو جوړ شو. اوس موږ دا په A2 سیل کې چې دی دغه ټایم راخیستی، اوس غواړو چې دا اتومات تغیر شي. تاسو به دلته راشئ، ډیولپر اپشن زموږ شته، تاسو چې اډ کوئ فایل ته به راشئ، اپشن ته به راشئ، دې ځای نه کسټمایز ریبن ته به راشئ، او بیا به تاسې راشئ دې ځای نه ډیولپر اپشن دا به ټیک مارک کړئ، اوکې به یې کړئ، دلته به اډ شي. کله چې دلته راغلی دې ځای کې به راشئ، ویژوال بیسیک باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې کلیک وکړو بیا به انسرټ ته راشئ. زه به زوم کوم دا په انسرټ باندې به کلیک وکړئ. تاسې په دې کې به راشئ ماډیول باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې کلیک وکړو اوس دې کې راځو، یو کوډ دی دا لیکو. لومړی لیکو چې سب سپیس، تاسو دلته یو فنکشن جوړوئ، میکینګ کلاک زه نوم ورکوم، او قوس شفت 9 شفت 0 وهئ، انټر. اوس راځئ دې کې لیکئ، دې کې لیکئ چې رینج قوس شروع ډبل کوټ. دې کې A2 سیل کې موږ اخیستی و، دې کې ولیکو A2، او بیا به قوس پسې بند کړو، ډاټ ویلیو، او بیا دا ایکوال نه، انټر وهئ. بیا لیکئ چې اپلیکیشن dot on time space now plus time value. بیا قوس شروع ډبل کوټ 00 کالن، بیا 00 کالن 01 01، بیا ډبل کوټ، بیا قوس بند کاما ډبل کوټ میکینګ کلاک، دا لیکئ، انټر کوئ. اوس موږ سره چې دی زمونږه کوډ برابر شو. راځو اوس دې سټارټ باندې کلیک کوو، رن
سب یوزر فارم باندې کلیک کوئ دې کې چې دی مشکل دی په سینټکس کې دا ویلیو کې چې دی مونږه یو یو پرېښی دی دلته به راشو یو به پکې اضافه کړو اوس به یې رن کړو رن شو رن نه وروسته به راشو دلته په دغه ایکسل آیکن کلیک وکړئ ګورئ دا موږ سره سټارټ شو سیکنډونه سټارټ دی بدلیږي منټ بدل شو 9 شو اوس غواړو دا ځان سره سیف کړو آینده کې چې دی دا زموږ په کار راځي نو غواړو چې دا موږ سره موجود وي تیار تاسې به راشئ سیف ته چیرته یې سیف کوئ مثال ډیسکټاپ باندې سیف کوم او دلته به راشئ کله چې دا سیف کوئ تاسې ایکسل ورکبوک کې نشئ سیف کولی دا به ایکسل مایکرو انیبل ورکبوک کې دا دویم چې کوم اپشن دی دې کې سیف کوئ او دلته زه نوم ورکوم مثال چې کلاک دا مې نوم ورکړه سیف باندې مې کلیک وکړه دا سیف شو خو دا چې کله مونږه کلوز کو داسې دا مو سیف کو کلوز هم کو اوس که آینده کې مونږه دا کلاک رن کوو اوپن کوي نو تاسو دا وګورئ یو ځل انیبل کنټینټ کلیک کوئ دا سیکنډونه نه اوري نو څه کول پکار دی چې دا بیرته سټارټ شي فایل شي تاسو به راشئ په دې شیټ به رایټ کلیک وکړئ ویو کوډ باندې به کلیک وکړئ یا دې ځای نه راځئ ډیولپر ته ډیولپر اپشن ویژوال بیسیک دا موږ سره ساده سیف شوی دی دغه کوم کوډ چې دی دا به هم تاسې دې کې سیف کړئ کله مو چې سیف کړو دا به هم یو سیف کلیک کړو دا به کلوز کړو ګورئ که زه دا رن کړم د دې نه رایټ کلیک کوو اوپن کوئ اوس موږ سره دا نه رن کېږي تاسې به دې باندې رایټ کلیک وکړئ ویو کوډ ته به راشئ دې کوډ تیار موجود دی تاسې به صرف په دې رن سب باندې کلیک وکړئ اوس چې دې باندې کلیک وکړئ زموږ سره به بس اتومات څه وشي دغه کم ساعت چې دی دا به اتومات چالان شي سیکنډونه به بدلیږي